وروسته له هغې کله چې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ملا عبدالمنان عمري افغانستان لپاره د ایران اسلامي جمهوریت له سفیر علي رضا بیګدلي سره وکتل او د ایران لخوا افغانانو ته د کاري ویزو ورکړې اعلان وشو، نو ننګرهار میشتې دغه اقدام هرکلی کوي. د ننګرهار یو اوسیدونکی له ایران نه مننه کوي چې افغانانو ته کاري ویزې ورکوي. ډېره مننه کوو د ایران څخه پوه شو چې موږ سره 2 لکه ویزې کومک یې کړی دی، پوه شو هغه یې کړی دی او نورو ځوانانو ته مې غوښتنه ده پوه شي دا ده چې د قاچاقي لارو نه منع شي او لار نشي خطره ده پوه شي. همدغلته د خپل حکومت نه مننه کوو چې موږ د کار زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی بیا وایي که چیرې نورو هیوادونو سره د کاري ویزو قانوني تړونونه وشي نو ډیری ځوانان به بهرنیو هیوادونو ته د تلو په پار له قاچاقي لارو راوګرځي. زه د ایران حکومت نه مننه کوم چې دا ویزې اعلان کړي دي. زموږ ډېر ځوانان د غیر قانوني لارو غواړي چې بهر هیوادونو ته لاړ شي، نو چې قانوني لاړ شي دا به ډېره دغه راز د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی بیا وایي اسلامي امارت په کور دننه هم یو شمیر پروژې پیل کړي چې ډیری ځوانانو ته د کار زمینه پکې برابره شوي. ماشاءالله اسلامي امارت ښه پروژې اعلان کړي دي او ځوانانو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي دي. په خپل وطن کې زموږ ډیر کارونه دي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې قطر هیواد هم افغان کارګرو ته زرګونه کاري ویزې اعلان کړې وې.